زازای صاحب اجازه راکړئ چې بحث له تاسو څخه پیل کړم. اوس خپله د پاکستان د پوځ څخه دننه یو اوسني چارواکي یا پخواني چارواکي هم دغه ادعاوې را برسېرنوي چې په افغانستان چې کوم بریدونه وشول هغه بریدونه د ناسمو معلوماتو په ګډون ترسره شوي، یعنې په برید کې ټول ملکي کسان وژل شوي. فکر کوئ دا څومره د یو پوځ لپاره د یو هیواد لپاره خلا کېدلی شي او څومره نړیواله ملامتیا رامنځته کوي؟ ما همیشه په هر خبري رسانې کې په باسو کې ویلي دي چې هغه هیوادو چې پر افغانستان باندې د نیمه پیړۍ کې هغه جنایتکارانه سیاسي لوبي تر سره کړې دي، بریدونه کړي دي، د ولس او د وطن د بدبختۍ او غمیزو سره مخامخ کړي ده، خصوصا همدغه ګاونډي هیوادونه، خو په خاصه توګه دغه پاکستان ما ته د دوی د خبرې د نړیوالو خبرې د ملګرو ملتونو خبرې د وخته قدر ته ارزښت نه لري. ولی اعتدال په نړۍ کې لمنځه تللی ده، انساني ټولنه په نړۍ کې لمنځه تللی ده او ټول نړیوال هیوادونه د همدغه برقدرت هیوادو تر اثر لاندې دي. په ظاهر یو خبرې کې او په باطن کې دا ټول سره یو لاس دي چې دوی څنګه کولای شي د دریمې نړۍ هیوادونه په خاصه توګه اسلامي هیوادونه او په افغانستان کې په خاصه توګه د ستر ملت پښتون لمنځه یوسي چې دوی پر وړاندې کوم مقاومتونه شتون ونه لري او دوی برقدرت پاتې شي. هر کړنې چې هر غوښتنه چې وی هغه په نړۍ کې عملی کوي. خبره دلته ده چې د غزمن د هیواد دا پښتنه د دې ته باید سړی متوجي شي چې د زمونږ د هیواد غرور، د زمونږ د هیواد نظامی تجهیزات که هوایی او که ځمکني وو، د زمونږ د هیواد حیثیت او د پلرونو نیکونو شامله چا کباړه کړه پاکستان ته ورکړه. د دې نه سړی نشي منکردلی. مونږ کله چې باس کې برخه اخلو باید صادقانه خبرې وکړو او زموږ ژبه باید په رښتیا ویلو باندې لمدی. تر نن ورځې پورې دا څه جنایات په دې نړۍ کې د افغانستان په هکله ترسره شول، اوس همدغه پروني جنگي جنګ سالاران، جنایتکاران، مفسدین تاسې په خپله ګوري په خبري رسانۍ کې چې دوی څنګه د پاکستان ملاتړ کوي، د افغانستان په ضد خبرې کوي. یعنی هغه ډیر بخنه غواړم ډیر بې غیرت افغانم چې هغه د اجازه د خلکو ته ورکړي چې بیا سبا په افغانستان کې راشي، افغانستان کې ژوند وکړي او دوی وایي چې پاکستان زموږ پلار ده، پرېږده چې پاکستان پر افغانستان باندې برید وکړي. د روژې مبارکه میاشت کې ته ماشومان په یو کلي باندې په یو کور باندې بم واچوه، د یوې کورنۍ 18 کسه ووژنه، او ماشوم تاسې لیدلو چې پلار یې ورته ناست و، اوبه یې ورکولې، ژړل چې زه خپلې کورنۍ ته ځم. خبره دلته ده چې دا څنګه اسلامي هیواد هم د قرآن عظیم الشان په کومه سوره کې په کوم آیات کې لیکل شوی دی چې یو مسلمان بل مسلمان وژني، یو ګاونډی اسلامي هیواد بل ګاونډي اسلامي هیواد پر وړاندې دغه ناروا بشري جنایتونه ترسره کوي. اوس خو نړیوال خپل نیوکې کوي، اما بدبختی په دې کې ده چې تر نن ورځې پورې تر همدغه ساعت همدغه دقیقه همدغه لحظې پورې تاسې ماته یو هیواد یو سیاسي شنونکی د نړیوالو هیوادو ښکاره کوي چې د پاکستان د دغه بشري جنایتکارانه عمل پر وړاندې کوم غبرګون ښکاره کړی. ملګري ملتونه ډېر وروسته وویل چې په افغانستان کې پاکستان خلک وژلي. پاکستان څنګه ځان ته حق ورکوي چې راشي د افغانستان هوایي حریم څخه راتیر شي، بیا بمبار وکړي، بیا د دوی د خپل د پوځ کسان وایي چې بمبار په داسې وخت کې ترسره شوی چې ټول ملکي وګړي وژل شوي؟ ښه ګورئ داسې ده چې لکه څنګه چې تاسې سوال وکړه چې پاکستان څنګه ځان ته دا حق ورکوي. دا حق پاکستان ځان ته نه ورکوي، دا حق ورته یو چا ورکړی دی، دا د یو چا په لاس لوبیږي. د دې تر شا لوی قدرتونه دي، که هغه انګلستان دی تر یو کچې او که هغه امریکا ده. دوی ورته دا حق ورکړی دی چې په سیمه کې ناامني پیدا کړي، په سیمه کې اوبه خړې کړي، تر څو چې دوی خپل هغه لویو ګټو ته ورسیږي او لوی ګټې تعقیب کړي. خو دا چې څونه پورې به
پاکستان د امریکا په لاس کې لوبیږي او هغه د الفت سي په شعر باندې د خپل خبرې پیل کو چې هغه په یو بیت کې دا ټوله خبره لکه څنګه چې زازي سي اشاره وکړه د لوی هوادونو د لوی سازمانونو او د کوچنی هوادونو د درې منړی به د اسلامي هوادونو په هغه کې د آسیا په ځر کې د افغانستان په تړاو چې کومې لوبي وشولي هغه وایي چې ماشومان لاس کې نانځ کې لوبوي او لویان هم لاس کې ماشومان لوبوي دغه یو شعر دی چې لویان هم ماشومان لاس کې لوبوي دغه لوی څوک دی چې پاکستان لوبوي همدا مې ویل چې امریکا ده د ناټو غړي هیوادونه دي هغه دغه یو مهره په دې سیمه کې په جنوب د آسیا کې منځته راوړې ده لکه څنګه چې اسرائیل منځته راوړي دي د فلسطین دپاره د عربي هیوادونو دپاره د هغې د ویرولو دپاره خب فرض وکړئ دا خبر صحیح ده چې تاسو وایي درست فرض وکړئ امریکا هم دغه پاکستان جوړ کړی فرض وکړئ هم دغه پوځ جوړ کړی اوس دغه پوځ په مشرۍ کې دا خو مسلمانان دي کلمه وایي د روژې په میاشت کې څنګه دا تصمیم ونیو چې افغانستان بمبار کړي او هسې ګلالي شهیدان ماشومان شهیدان کړي ښه دا داسې دغه د یزید او د حسین رضی الله تعالی عنه معامله ده که نه ولې یزید ته موږ څه ویو د حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه زوی و که نه خو چې کله د حسین رضی الله تعالی عنه په مقابل کې واقع شو او کله یې ولیدل چې دا زما حکومت دی زه امیر یم زه د پلار په ځای باندې ناست یم نو بیا یې څه وکړل بیا یې دې ته وکتل چې دا د حضرت پیغمبر علیه السلام په غېږ کې لوی شوی لمسی دی دې ته بیا وکتل چې دا د حضرت علی رضی الله تعالی عنه زوی دی نه بس بیا هغه سیاسي کړنه د هغې هغه ګټې چې وي هغه بیا د هر څه په سین لاو کوي پاکستان چې کله ګوري چې امریکا نغدې روپۍ ورکوي نو ولې باید دا ټاپي وغځیږي او کاسازر وغځیږي او ټاپ وغځیږي او افغانستان سره روابط ټیک شي او دروازې خلاصې شي او تجارت وشي او ټرانزیټ وشي او لویه بسې د کلونو ګټې لاسته راشي نه ولې لنډه ګټه نه کوي راځه څنګه چې په د روسانو په وخت کې لنډه ګټه وکړله روسانو حمله وکړله دوی د امریکې نه د اروپا نه د عربي هیوادونو نه پیسې ورته راماتې شولې ښه پکې چاق شو اټوم بم یې جوړ کړ 8 لکه فوج یې جوړ کړ پولیس یو چقمقی ټوپک نه درلود پلاستیکي څپلو کې به ګرځېدل موږ لیدلي وو موږ د دوی هغه عکسونه هغه د داود خان وختونه چې تاسې وګورئ چې دوی په کوم لباس کې ګرځېدل څه ډول وسله یې درلودله کوم ځای ته اوس د هغې هغه پولیس رسېدلي دي رینجر ته یې وګوره خفیه ادارو ته وګوره مثلا په فوج ته وګوره هوایي قواو ته وګوره پسې راتېر زمیني قواوې بحري قواوې اټوم بمو دا د کومه کړل دوی خو دا ټول هغه پیسې وې چې راماتې شولې دلته باید جګړه وکړي دلته باید تشنج پیدا کړي دلته باید ناامني پیدا کړي تر څو چې د دې ناامنۍ چې نورې ورته ډیکټې کوي نورې ورته وایي نور پروژې ورکوي امریکا پروژه ورکوي څه ډول باید دلته ناامني پیدا کړي اوس چې دغه بله پروژه شروع شوې ده چې دا داعش دی او د داعش د پروژې په وړاندې خو چې ګوري امریکا معجزه شوې ده او خپله پاکستان معجزه شوې دی ولې چې دلته داعش وټکول شو دلته د داعش پروژه ناکامه شوله هغه داعش چې باید منځنۍ اسیا ته غځېدلی وی روسانو ته خطر وی هغه خپل روسانو غږ وکړ چې موږ سره د داعش په ځپلو کې افغانستان کلک ولاړ دی او موږ سره کلکه مبارزه د تروریزم په وړاندې کوي